السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د ټیک ټاک په ریو طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې یعنې په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې خپلې ویډیوګانې په ریو ته وخېځوئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا اگر که مې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چېرته تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دغه سره سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره به دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې په ټیک ټاک کې خپلې ویډیوګانې په ریو ته وخېځوئ د دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په خپل موبایل کې به یو براوزر خلاص کړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم په خپل موبایل کې یو براوزر خلاصوم. هغه کروم براوزر وي که یوسي براوزر وي د هغه رقم که اوپیرا وي که هر براوزر وي دوستان تاسو په هغه براوزر خلاص کړئ او د هغه رقم دوستان دلته به تاسو سرچ بار ته راسئ. نو کله چې دوستان تاسو په سرچ بار ته راسئ دلته به دوستان تاسو بیوټیفول ټرینډینګ ډاټ کام لیکئ. کله چې وګورئ دوستان تاسو بیوټیفول ټرینډینګ ډاټ کام لیکئ د هغه رقم تاسو ته سلش بټن ووهئ او په اخري کې به دوستان تاسو ټیک ټاک ولیکئ. نو ګوره دوستان دلته به تاسو بیوټیفول ټرینډینګ ډاټ کام سلش ټیک ټاک کله چې دغه تاسو ولیکئ د هغه رقم دوستان تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې وګورئ دوستان تاسو ته ګو په بټن باندې کلیک وکړئ د هغه رقم دغه ویب سایټ تاسو ته خلاص شي. کله چې دغه ویب سایټ تاسو ته خلاص شو د هغه رقم ګوره ټیک ټاک په ریو ده. نو کله چې وګورئ دوستان تاسو ټیک ټاک په ریو ته راسئ دواړې ویډیوګانې ما دلته تاسو درکړي دي. یعنې دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په ټیک ټاک کې خپلې ویډیوګانې په ریو ته وخېځوئ. نو دواړې طریقې ما دلته تاسو درښولي دي. ډېر ښایسته او خوندوره طریقه ده. که غواړئ چې خپلې ویډیوګانې په ریو ته وخېځوئ نو باید دغه طریقه ټول په خپل موبایل کې استعمال کړي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.